د نن ټکی اسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو، د اختر په ورځ باندې اشرف غني په خپله اختریزه وینا کې وویله چې د طالبانو د اختر په مناسبت به د طالبانو 500 نور بندیان هم ایلاسي، چې په دې توګه به د طالبانو د 5000 بندیانو شمیر پوره سي. خو د نوموړي په وینا دغه کسان به دغه 500 کسان به د هغه لیست سره نه برابر کوم چې طالبانو حکومت ته سپارلی دي. نو د ده په وینا چې په دغه لیست کې چې طالبانو د خوا دوی ته سپارل شوی دي 400 دغسې کسان دي چې هغوی د ده په وینا په داسې جرمونو کې ښکیل دي یا داسې دوسیې دي چې هغه د ده د صلاحیت څخه پورته خبره ده او دی نشي کولی چې په خپل صلاحیت باندې هغوی خوشي کړي. نو ځکه دی د هغو د خلاصون لپاره یا د هغوی په اړه د پریکړې لپاره لویه جرګه راغواړي. نو دغه خبره دا دی دلته تاسو وینئ چې اشرف غني وویله دا کسان ځکه نه خوشي کوي چې د جرمونو معافیت یې د ده د وس خبره نه ده او باید لویه جرګه یې په اړه پریکړه وکړي. سیاسي شنونکي وایي ولسمشر په دې توګه غواړي چې د بندیانو خلاصون نور هم وځنډوي او دا کار به د بین الافغاني خبرو پیل له ستونزو سره مخ کړي. نو همداسې شنونکي وایي چې د بندیانو خلاصون ته د لویې جرګې راغوښتل مناسب عمل نه دی. ولسمشر محمد اشرف غني نن د اختر په مناسبت دا اعلان وکړي تر پایه پورې. نو په دې اړه باندې د حکومت دریځ دغه دی او همداسې د حکومت دریځ د دغه ټویټونو څخه هم معلومیږي چې د ارګویان صدیقي په ویلي دی په هماغه ډول چې جمهور رئیس غني په وار ټینګار کړی دی د اشرف غني د خلکو د غوښتنې او نظر پر خلاف به هیڅ ډول پریکړه ونه کړي. له همدې امله اړینه بولي چې د افغانستان د سولې پروسه کې د ټولو راتلونکو خطرونو او فرصتونو په اړه خلکو ته وضاحت ورکړي او د خلکو د نظرونو، مشورو او لیدلورو ترلاسه کولو لپاره لویه جرګه جوړه کړي. دا د حکومت موقف دی. په دې اړه باندې موږ په ټویټر کې او په فیسبوک کې یو چټک پلټنه وکړله چې خلک د لویې جرګې په اړه باندې څه وایي. نو هغه انځورونه مو تاسو ته راټول کړي دي، تاسو سره به یې شریکو، یو په یو تاسو به ټوله ووینئ چې خلک څه وایي. دا د شمشاد نیوز راپور دی. د دې نورو معلومات دپاره وایي د رسنیو د راپورونو له مخې د 400 طالب بندیانو د خلاصون په تړاو مشورتي لویه جرګه به د روان کال د زمري د میاشتې په 18 نیټه چې له 3 تر 5 ورځو پورې به دوام وکړي په کابل کې ترسره شي. له 3 تر 5 ورځو پورې به په کابل کې دوام کوي او بیا به دا پریکړه کوي. نو په دې اړه باندې خلک څه نظر لري، دا به مختلف نظرونه به راواخلو. دلته مثلا واحد فقیري وویل اشرف غني یو کرت بیا د سولې امیدونه پایماله کړل. هغه وویل 400 طالب بندیان به آزاد نه کړي، د هغوی په باب باید لویه جرګه فیصله وکړي. د کورونا په دوران کې د لویې جرګې رابلل ناممکن ښکاري. د غني له سبوتاژه د خلاصون یوه چاره د طالبانو، امریکایانو او افغان مشرانو خپلمنځي تفاهم دی. غني باید عاق سي. ما ته داسې ښکاري چې غني او یاران یې له سولې او ثبات سره دښمني لري. راز پلمې کوي، دوستم ته مارشالۍ ورکوي، قیصاري خوشي کوي، قاچاقبران او د بانکونو غله وزیران کوي، مګر د 400 بندیانو د آزادولو لپاره لویه جرګه راغواړي. زما عقیده دا ده چې غني د مرداري موږی دی. نو دا د واحد فقیري نظر و چې تاسو سره مو شریک کړي. نو همداسې د محمد نور په نامه باندې دغه کس وایي چې لویه جرګه د څه لپاره. عبدالله عین د نیم حکومت ورکړ. په کونړ کې د 20,000 بامونه ګذار شول. دوستم ته مارشالي د پښتنو قاتل د ډیورنډ کرښه له لاسه ورکړه. انس حقاني خلاصوي چې د ټولو نه مهم و، خلاص دې کړو. هغه وخت لویه جرګه ته ضرورت نه و، اوس سوله ټول ملت غواړي ډیر په مینه. نو همداسې اسما خوستی وایي افغان ولس سوله غواړي. ولسمشر کله د خلکو په خوښه لاړ دی، نن لویه جرګه کوي د ځان د سپینولو لپاره.
همداسې ډاکټر حکمت وایي مظلوم افغانان زندان ته امریکایانو اچولي، حکومتي لاسپوڅي خلاصون په سرکاري لویه جرګه کوي. دا کم قانون او منطق. موږ پوهیږو چې د قدرت وږي د سولې دشمنان دي، خو اشغالګر امریکایان ولې بیا دوه مخي کوي او چپ دي. طالبان باید نوښت وکړي او عاجل بدیله لاره وړاندې کړي چې د دسیسې مخه ډبه کړي. سوله. او مریم احمدزی وایي چې د 4.5 بندیانو لپاره لوی جرګې ته اړتیا نه وه، خو د 400 لپاره باید لویه جرګه راوغوښتل شي، ځکه 4 میاشتې به حکومت تداوم پیدا کړي او د امریکا انتخابات به هم تیر شي. دا چې څوک مري او که ژوندي پاتې کیږي د سلطان المفسدین یې په څه. او همداسې عنایت الله کاکړ د نن ورځې د پمپیو او د ملا برادر اخوند ترمنځ د ملاقات یا ویډیویي کانفرنس په انځور کړی دی او بیا لیکلی دی. داسې ښکاري چې د ملا برادر او پمپیو په نننیو خبرو کې د پاتې بندیانو په تړاو د ډاکټر صاحب غني فرمایشي لویه جرګه هم سره چرم وړل شوه او ممکن د دغې جرګې جوړول یو خیال پاتې شي، محال او جنون. سوله را روانه ده انشاءالله. نو دا د نظر و. مدثر اسلامي وایي چې لویه جرګه هم لکه چې ریشخند شوه، هسې پیسې دې بې ځایه مصرفېږي، سوله کې ځنډ نه بیړه پکار ده. همداسې شفیع اعظم وایي چې ولسي جرګې د حکومت ملي دسترخوان ورټول کړ، ځکه شوړه کې صرف حکومت و او ولسي جرګه هسې سناخوان. اوس یې کیسه تعویض، نوم یې لویه جرګه، او دا ځکه به هماغه مبلغ ولسي جرګې، مشرانو جرګې او نورو ولایتي شوراګانو سره په ګډه ووهي. غریب افغانه ته خټې خوره خټې. او همداسې بل ځای ابدالي محمدي وایي نمایشي لویه جرګه د وخت له ضایع کولو، د سولې ځنډولو، د څو دنګو ځوانیو له ماتولو پرته افغان ولس ته بل څه نشي ورکولی. سوله د ولس اړتیا ده. همداسې د ډاکټر زمان منګل وایي لویه جرګه 4.5 دې په کومه مشوره خلاص کړل؟ نن یوې سلنه هی. نو د لویې جرګې اوسنی محتویات: غل، ډاکو، فاسد، قاتل، شرابي، چورواک. مطلب یې دا دی چې دغه خلک به په دا لویه جرګه کې راټولیږي. دوی کله هم د غوڅ اکثریت نمایندګي نشي کولی. همداسې ایمل افغان لیکي په مشورتي لویه جرګه باندې 20 میلیونه ډالر مصرف کیږي. یعنې دغه غونډه چې 4-5 ورځې به روانې پر دې باندې 20 میلیونه ډالر مصرف راځي. همداسې دغه بل تنها خان وایي چې لویه جرګه راغوښتل یو بې معنا کار دی. دا سړی د خلکو ته د بې عقلانو فکر وهي. او همداسې کراسو اسمت الله خانان لویه جرګه ولې؟ که چیرې د 400 بندیان بهرني ترهګر وي، نومان یې ولې نه افشا کوي او د ولس سره یې ولې نه شریکوي؟ کوم شرم به په لویه جرګه پټ کړي؟ 10 کاله شراکتي ارګ، دواړې دورې نامکمله کابینه، اغزن تار، مارشال، قیصاري، علیپور، فساد او نور. نو همداسې د عبدالنصیر ضیف صافي وایي که چیرې واک او صلاحیت نه لري نو لویه جرګه بیا ولې رابولي؟ د لویې جرګې رابلل بغیر د وخت د ضایع کولو او د مظلوم ملت د بودیجې د بې ځایه مصرفولو نه پرته بله هیڅ کومه ګټه نه لري. او همداسې کراسو دا خو مو ووایه عطاالرحمن فدا وایي لویه جرګه زرکلنه تا ستا د دولت شروع د اساسي قانون په ماتولو شروع شوې وه. اوس نو هسې د خپلو اوږو بار په موږ مه رااچوه چې وایه چې د 400 بندیانو ازادولو راته اساسي قانون اجازه نه راکوي. مه خلک ازاروه او مه د خلکو پیسې په ټامیانو خوره. طبعا ټټوانو او یا ټامیانو خوره. که رښتیا هم د نر زامن یاست نو د خلکو انتخاب صحیح خلکو ته پرېږده. ته دې بیا د جرګې په مخ کې د ځان او ټټوانو شرمولو ته ګوره، ځکه کوم ظلم دی چې تاسو پرېښی نه دی. خو تاسو کې پښتو چیرته، ایمان چیرته دی؟ لویه جرګه نه منو، ټامیان تباه دي. سوله، لویه جرګه او شب بخیر. نو
دا د افغانانو نظرونه دي. شفیع اعظم په خپل فیسبوک اکاونټ کې د بي بي سي پر یو خبر باندې په تبصره کې لیکلي دي چې 4600 بندیان خلاصون کې له چا مشوره وانخیسته، نو پاتې 400 کې ولې غواړي؟ آیا جرګه به ورته ووایي چې نه مه یې خلاصوه او پرېږده چې جګړه همداسې روانه وي؟ تېره جرګه کې ورنه خلکو د بندیانو خلاصون غوښتنه وکړه، هغه یې عملي کړل چې اوس به خیر خبرې ومني. دا بابا ولې وخت کشي کوي؟ دی نه پوهېږي چې دلته د وخت له هر کړک سره یو مور زوی له لاسه ورکوي، یو ماشوم پلار او یو خورکۍ لالا. آخر سړی خفه شي. نو همداسې د حکیمي محمد فکر کوم دا مو مخکې لوستلی دی، خو مطلب دا دی چې لویه جرګه د امریکا سره په تړون کې نه وه راغوښتل سوې، اغزن تار باندې نه وه، کونړ پر توغندیو باندې نه ده راغوښتل سوې، او پر مارشالۍ پر رتبه ورکولو باندې دوستم ته نه ده راغوښتل سوې، او دومره خو اوس چې 400 بندیانو ته خبره ورسېدله او د سولې خبرې ټولې پر همدې باندې ولاړې دي، نو لویه جرګه رابلل کېږي. او دا احمد الله احمدي وایي لویې جرګې ته هېڅ ضرورت نشته، ولس بار بار د سولې غوښتنه کوي او د سولې لیواله دي. دلته هر کار د نمایش لپاره کېږي. هغه مصارف چې په لویه جرګه کېږي په یو بل بخش کې د مصرف شي. همدا ولس بیا هم د بندیانو د خلاصون او د سولې په اړه نظرونه ورکوي. او نصرت الله حقپال وایي چې مشورتي لویه جرګه د څه لپاره؟ مشورتي لویه جرګه یوه سیاسي حربه ده چې ولسمشر غني یې د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډولو او شاته اچولو لپاره استفاده ترې کوي. دا د حکومت واضح پیغام دی چې د سولې د روان بهیر په ضد یې ورکوي. ماته ښکاري چې متحده ایالات هم لوبه کوي او دوه مخی دریځ یې نیولی. هر چا چې ولسمشر غني ته دا حقوقي مشوره ورکړې چې اساسي قانون او د جزا قانون هغه ته د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو واک نه دی ورکړی، په همدې خاطر مشورتي لویې جرګې ته مراجعه کوي. نو مشورتي جرګه قانوني حیثیت څه شی دی؟ آیا مشورتي لویه جرګه کوم قانوني صلاحیت لري؟ د کوم قانون له مخې؟ نو دا د نصرت الله حقپال نظر و. همداسې به راځو مثلا د عمر بریال په نامه باندې دغه کس وایي چې تېره ورځ هم زندانیان آزاد شول، خو تر ازادۍ مخکې یې لویه جرګه او اساسي قانون هدف وه چې دوی به پرېکړه کوي. دا چې دا اساسي قانون په موجودیت کې دا کرښه هم زیړه شوه، نو جمهوریت په کوم اساس ځان ته د یو ټولواک او خپلواک نظام خیال کوي؟ دا جمهوریت خو ورځ تر بلې خپل مقام راټیټوي. همداسې سنایپر یا نشه ویشتونکی وایي لویې جرګې ته اړتیا نشته. سراج الدین حقاني چې خوشي کولی شي دا نور هم باید خوشي کړي. ولس دا ملامتي په غاړه نه اخلي. هغه متل دی چې زور مې په قصاب نه رسي، خوله به د کولال ماتوم. همداسې راځو دا مو مخکې لوستلی دی. نو دا په مجموع کې د افغانانو هغه دغه دي نظرونه دي چې په فیسبوک او په ټویټر کې په دې اړه باندې نشر کړي دي، او مختلف ډېرو زیاتو افغانانو په دې اړه باندې خپل غبرګون ښودلی دی او د دې لویې جرګې مخالفت یې کړی دی، او د طالبانو د 400 د بندیانو پر آزادولو یې ټینګار کړی دی. نو او دا ویلي دي چې دا دومره بندیان چې حکومت ایله کړله د هغو دپاره جرګې ته ضرورت نه و، اوس ولې دی.